له ازبکستان هیواد څخه د دغه هیواد د صدراعظم د مرستیال پر مشرۍ د یو اقتصادي او دولتي پلاوي راتګ کابل ته او په کابل کې د اسلامي امارت د چارواکو سره د ناستو ترسره کېدل په افغانستان کې په تغییرات او تحولاتو بحث او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او سیاسي اړیکو پیاوړتیا خبرې اترې شوي دي. درنو هیوادوالو ستړي مسئ، وخت مو پخیر. زه صفت الله امید یم او تاسو له ارزو تلویزیون څخه د برایند خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې راسره دوه قدرمن میلمانه هم یو ځای شوي دي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی قاري میرسیاف ابراهیم خیل صاحب، بل میلمه راسره پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج صاحب. درنو میلمنو ستړي مسئ، پخیر راسئ پروګرام ته. مارج صاحب اجازه راکړئ بحث له تاسو سره پیل کړم. د ازبکستاني پلاوي سفر کابل ته او دلته د لومړي وزیر مرستیال وایي چې په کابل او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ډیر تحولات راغلي دي. دلته اقتصادي او پراختیایي پروژې پلي کیږي او دا د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره روان ده. د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال غواړي څه ووایي؟ ګورې دا ډېر لوی نه یوازې فرصت ته دواړه هېوادونو ته دا لویه لاسته راوړنه هم بلل کېږي. دا موږ داسې فکر باید ونه کړو چې افغانستان ضرورت لري، چون دلته اته څلوېښت کاله جګړه تېره سوې ده او مشکلات دي، فقر پیدا سوی ده او افغانستان پرمختګ د ضرورت لري. برعکس ګاونډي هېوادونه خصوصا د مرکزي اسیا هېوادونه چې له 1991 کاله دې خواته دوی له سوویت یا شوروي د وخت خپلواکي ترلاسه کړله. بنان دوی هم اړتیا لري سوداګرۍ ته، پانګونې ته. دوی غواړي ګرمو اوبو ته، تجارت ته ځان ورسوي، خلیج فارس، خلیج عرب ته، جنوبي اسیا ته، هند ته. علاوه هغه ده افغانستان د دوی لپاره یو ښه صنعتي او تولیدي هېواد ده. دلته باید پانګونه وکړي، د ده له زراعت نه، اوبو نه، معدنو نه، نور نه ګټه په کارخانو نه، چې دا په خپله موږ ته که دلته اوس موږ دې فرصت په موږ هم استفاده وکړو او ستراتیژي ورته جوړه کړو، هم زمینه د کار مساعد کېږي، هم دوی کولی شي کارخانې فعاله کړي، هم اوبه او زراعت او معدن دا مهال کې هم د افغانستان سوداګري چارې مرکزي اسیا ته شرقي اروپا ورسې. موږ بیا احتیاج پاکستان ته هم نه یو، نور مثلا هغه هېوادو باندې 50 کاله تړل سوي له هغه نه به هم آزاد شو. برعکس دلته په هېواد کې به ډېر زیات کار تولید شي، بیا موږ سوداګر به هم متحرک شي، دوی به هم وکړی شي پانګونه په هغه هېوادو کې پانګونه وکړي، نو راکړه ورکړه زیاتېږي. اقتصاد چې بنیاد د ټولو سیستمو ده، نه تنها اجتماعي اړیکې، سیاسي اړیکو ته هم زمینه مساعدوي. دا هېوادونه بالاخره مجبورېږي چې امارت اسلامي پراختیا هم وپېژني. نو په ټوله کې یو ښه لاسته راوړنه فرصت ته فرصتونه راځي، اما له دې نه ګټه پورته کول مارج صاحب. بله مارج صاحب، زه د فرصتونو د ګټه اخیستنې په تړاو هم بحث لرم ستاسو سره، ولې لومړی غواړم په دې باندې پوه شم چې آیا ازبکستان نن په افغانستان کې کومه پراختیایي پروژې چې تطبیق کېږي او دغه سوله او ثبات چې نن افغانستان ته راغلی ده، افغانان تر نسبت تر بل هر وخت نن په یو غږ باندې سوي دي، په دغه موضوعاتو باندې دوی خوشحاله دي؟ ګوره که چېرې دوی ډاډ د امنیت ترلاسه نه کړي، نه تنها ازبکستان، هر هېواد هغه هېواد داسې ساده هېوادونه نه دي چې راسي ته پانګونه وکړي او سبا ته تاوان وکړي او شتمنۍ ورڅخه لاس لاړ شي. یو سوداګر د ځان د سر د خوندي کولو دپاره هم دې ته پام کوي. دوی په دې باندې ډاډه شو چې 5 کالو کې په افغانستان کوم بهرنی چا نه وژلی، نه وژل سوی، برعکس قدر او عزت یې هم سوی په د هېواد ګوټ ګوټ ته ډېرو ځایونو ته او ډېرو هغه ځایونو ته چې خپل افغانان له ویرې نه سو تللی، هغه ځایو ته ځي د څه دپاره تماشې دپاره. دا یو مسله مهمه ده. بل اعتبار په حکومت باندې هم ده. بعضې حکومتونه حاکمیتونه اعتبار هم نه لري په دې چې بهرنی هېواد فکر کوي چې دا به بقا به نه لري، لرې کېږي به د ما د تړونونه او هر څه به یا حقوقي اسناد به باطلېږي.
نو یا به بحراني حالت راځي یا به بیا جګړه راځي بیا نتي په هغه وجه باندې هم بیا په دومره لویه پیمانه باندې یو هېواد د بیا سوداګرۍ او هغه هم د لوړپوړي پلای په راس کې بیا دلته نه راځي دوی نو ولې بیا نو لمونږ نه آذربایجان ته نه ځي ایران ته ولې راځي یا یې پته نورې بله یعنی په مجموع کې په ټوله کې ویلی سو چې نن دغه هیواد که د امنیت له اړخه ډاډ نه وای ترلاسه کړی دغه 300 کسیز پلاوی چې په دې کې سوداګر هم شته دي دولتي چارواکي هم پکې شته دي کابل ته نه راتلل دا دوه خبرې یو امنیتي ده چې هغه په لومړي پړاو کې دویم اعتبار په حاکم نظام ده درست حاکم نظام په خپل اعتبار ولري یا نفوذ ولري په سیمه کې هغه باندې هم د مثلا ډېر هېوادونه د امنیت لري اما بقا نه لري یا حکومت باندې اعتبار نشته نو بنا دوی له ټولو اړخونه په افغانانو باور لري په امنیت باندې باور ترلاسه کړی د ترهګرو ډلو نور دا مسایل ورته سوي فساد اداري دوی تشویش نه لري ځکه فساد هم په یو هېواد کې موجود دي پانګوان یا سوداګر نه راځي او په بالاخره په بشپړه امنیت کې او په دولت باندې اعتبار باندې دوی راغلي دي په لویه پیمانه ته غواړي پانګونه کې پانګونه ساده خبره ګوري چین پلاوی هم راغلی د پانګونه کوم جاپان پلاوی هم راغی د هند هم راغی ایران هم د تلیوال د پاکستان خو لا موږ نه پرېږدو همداسې یو څو مدمر کې تاجکستان هم کار کړی و ازبکستان هم ترکمنستان هم څو ورغه کړی و نو دا ټوله په افغانستان لپاره او هغه په اصطلاح د انقلاب چې ورته وایي لوی انقلاب ده تولیدي او صنعتي او یو ډېر لوی پرمختګ ده نو اوس پکار بیا په دې پاس وکړو چې مدیریت کې باید موږ وکړی شو تیاره به درته ولرو خپل سوداګر به تشویق کړو ملاتړ یې وکړو نو په دې ټوله کې دلته به یوازې بیا تاکید کوم د افغانستان د ازبکستان یا د بل پانګوال هېواد ګټه هم د ځای شي یا نو تفاوت سره کېږي بله مارد صاحب دغه پلاوی په کابل ښار کې ما په خپله ولیدلو په 2404 ډوله موټر کې دوی ګرځېدل بدون له دې څخه چې دوی سره امنیتي چارواکي اوسېږي د کابل څخه به تاشکند ته څه پیغام انتقال کړي ګورې په ټوله کې که موږ نه تناوسي نظام دا نور نظامو همیشه افغانستان ته وګوره افغانان بهرنیانو ته یو څه احترام لري هغه ملکي البته بهرنیانو ته پخوا د ظاهرشاه واقع چې سیلانیان راتله خلک به پټرول و یو خبرې او اترې به سره کولې مثلا د اټیوال یا دوکاندارانو به یو څه نرخونه ارزانه ورکوله پیدارو کې به کارونه ښه کېدل ټکسي ډریور نورو بسو دوی به ورسره یا هوټلو کې هر چې طبقه هغه ورسره کېدل دا عادت دی موږ د افغانانو دا په ټوله کې دا یو بل خدا پیغام ورکوي چې دوی ټول ځي هره دنیا کې اوس نن سبا د هر چا په جیب کې یو کامره ده عقاید ګوري سل که څوک تبلیغ وکړي یا نور دفترونه دښمنان یا مغرضه کړی دوی په خپله مستند یو سیمه ګوري حالات ګوري هغه نه عکسونه اخلي هغه نه فلمونه جوړوي نو دا نه تله اوس پاکستان ته نړۍ ته یو پیغام ورکوي چې په افغانستان کې امن امنیت ته علاوه له هغه نه فساد نشته یو څه وخت د جمهوریت وخت کې یا د شر فساد وخت کې بهرنیان څه لوټېدله دا یو واقعیت ده باید چې احترام ډېر کېدل ورته د عام افغانانو لپاره غلو دا کار کوو لنډغرو دا کار کوو دغه لنډغرو غله هم اوس ورک شوي دي ډېره زیاته مننه کوم قدرمن مارید صاحب زه د بحث په اوږدو کې بیا تا ته راګرځېږم سلامت اوسېږي مارید صاحب دغه پلاوی چې نن کابل ته راځي دلته په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې کوي او یا هم د نورو صادراتو وارداتو په برخه کې خبرې کوي فکر کوئ نور هیوادونه به ترې ولګبرداري وکړي او که نه دغه پلاوي راتګ افغانستان ته به داسې حساب چې دوی د خپلو ګټو لپاره راغلی ده ګوره یوه خبره باید موږ هېره نه کړو چې په دنیا کې سیالي ډېره زیاته هېوادونه هم سیالي کوي او د ګټو دپاره غواړي چې ځان مخکښ کړي د بنا د ده پلاوي یوه ګټه موږ ته دا ده چې نور هېوادونه د سیمې هېوادونه حتی د نړۍ هېوادونه ته هڅول کېږي چې دوی هم راسي مخکې له دې نه چې ازبکستان دلته مثلا پانګونه کې دوی هم دې ته هڅول کېږي دوی هم را دې پانګونه کوي دا یو مسله ده ډېره مهمه ده بل
سیاسي نفوذ لپاره هم د هڅې کوي د اقتصادي په ترو باندې یا د اقتصاد له لارې نه ورته تارګت ولري شتون ولري. بله ماري صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبره مې قطع کړلې. فکر کوئ دغه پلاوي راتګ لکه څنګه چې تاسو هغه سالم رقابتونو ته اشاره درلودله د یو سالم رقابت په ډګر باندې بدل سي او نور هیوادونه هم وکولی سي کابل ته راسي او دلته چې افغانستان دا مهال په د معدنو په استخراج کې یو پراخه فرصتونه رامنځته کړي دي یعنې د یو سالم رقابت په ډګر بدل سي؟ پر ما دا خبره همدې لپاره وکړه چې سالم رقابت تحقیق 100% زه مطمئن یم چې نور هېوادونه راځي او خامخا راځي. دلته بیا نو که سیالي په اقتصادي کې جوړه سي دلته دې ته رقابت وایي. بیا نو کیدای سي د افغانستان معدنونه او دې په ډېره ښه بیه باندې وپلورل سي ځکه دلته موږ څو ډوله خریدار یا پیرونکي پیدا کوو. نو بنا بیا ورته احتیاج هم نه یو او په زمن کې هغه تولیدي کارخانې یا پانګونه یا راوړل داسې جوړیږي د بل هېواد په واردولو باندې یا موږ د سره صادریږي نو خامخا دلته بیا یو رقابت پیلېږي یعنې قیمتونه نور هم ټیټېږي چې دا د ملت په ګټه باندې هم ده او دلته د کار زمینه ډېره زیاته مساعدېږي. علاوه له دې نه بل خو زموږ خپله سوداګر هم دوی سره مجبوره دي چې یو ځای سي چې دا په خپله د افغانستان سرمایې دپاره هم ګټه لري. یعنې په ټوله کې دوی راتګ او د دوی دا مدیریت کول پانګونه او خصوصا اقتصاد یو دې ته په سیاست کې معمولا زیربنا د سیاستو ته وایي. که چېرې د موږ د خپله نن سبا تجارت کې خوږې اوبه دي که موږ یوازې دغه چینې یوازې دوی ته په داسې هغه باندې ورکړو په اجاره چې دلته فابریکې نصب کړي او له دې نه د چینې اوبه راوباسي او بوتل ورته جوړ کړي دنیا به راځي دلته ځکه منرالونه د افغانستان په اوبو کې زیات دي اوبه به اخیستل کېږي او اوبه په وړیا توګه نه ځي خپلې خواته. بیا معدنونه دي چې ډېر مختلف معدنونه او دوی ورته اړتیا لري ما وخت عرض وکړو دوی په تولیدي او صنعتي هېوادو باندې بدل شوي دي دوی توکو ته اړتیا لري موږ مارکیټ ته اړتیا لرو. دغه ته وایي چې یوه مشترکه وجوهات پیدا کیږي چې موږ یو بل سره تړون کوو. په زراعت کې دوی پانګونه وکړي د موږ نه یوازې چې میوې او حاصلات به دوی صادري واردوي دا خپله زراعتي فارمونه جوړول ستاندرد معیاري هم د دوی په ګټه ده هم د موږ په ګټه ده. فیصدي به ورکړي که د نفتو په استخراج کې موږ ډېر ښه کافي ګاز لرو یا د برېښنا په تولیدولو بندونه جوړولو کې دوی خپله فیصدي اخلي او موږ ته به ابادي جوړېږي. همداسې که نور د اوسپنې ویلېدلو کارخانه او د پلاستیک ته او د نورو ته موږ لاړ سو موږ ډېر زیات امکانات لرو. بله خبره د ترانزیت ده ما وخت عرض وکړه چین هم اړتیا لري د افغانستان ترانزیت ته مرکزي اسیا جنوبي اسیا ته جنوبي اسیا تر عربي سیمه پورې او د ګرمو اوبو پر دوی غواړي ځان ورسوي او له دې لار نه غواړي چې تېر سي په بیړیو کې خپل تجارت تر شرقي اروپا پورې په افریقا پورې ورسوي. نو دا په ټوله کې دا ده چې افغانستان دې ته زمینه مساعدي په ترانزیت کې خامخا دوی موږ ته مجبوره دي مشترکه لارې هم جوړې کړي نه تر د اورګاډي نورې مثلا هایوې او موټروې به هم دلته جوړېږي. نو دغه فرصت ته دا وخت دوی درکړی ده چې اوس کولی سي دا کارونه کې حتما دوی ارتباط مستوی ده نو دا پلاوی راتګ ډېر څه نه ده ګټه لري دواړو هېوادو ته نور هېوادونه ترغیب کېږي پانګونه کېږي دې ته باید موږ نور کارکرات تیاری ونیسو چې حتی که اسم اروپایي هېوادونه هم دلته تشویق سي راسي. بله قدرمن مارید صاحب د ترانزیت مسئلې ته هم زه بیا وروسته راځم بحث در سره پرې کوم چې ازبکستان او افغانستان یو ګډه پروژه لري چې عبارت له ترانس افغان څخه ده هغه د اورګاډي پټلۍ ده ولې مخکې له هغې تاسو یو ډیپلومات هم پاتې سوي یاست د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د افغانستان په استازیتوب مو کار کړی ده د مشترکو پروژو تطبیق او د دغه ډول پلاو تګ راتګ او د ګډې پانګونې شتون لکه موږ اوس شاهدان یو د کابل او تاشکند ترمنځ په ترمنځ کار کې ګډ بازار او د روغتونونو جوړول دغه پر ډیپلوماتیک مسیر باندې څه اغېزې لري؟ ولې د خپل اقتصاد چې وایي مور د ټولو آبادو ده یا زیربنا ده
دا خامخا زمینه مساعده وي ځکه دلته ګټه مطرح کېږي د ګټې دپاره ټول شرایط ټول خنډونه دوی لرې کوي ما په اول خبرو کې ویلې چې دا بالاخره ودغه تعامل ده تعامل له رسمیت پېژندلو نه فرق توپیر لري یو سوداګر راځي تا سره پانګونه کوي دا په خپله تعامل سره تعامل بالاخره ځي لاره زمینه مساعدې سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو ته نو مجبوریتونه ده چې ځکه هلته بیا خنډ جوړېږي د دې لپاره د خپلو ګټو دپاره د خپلې اقتصادي پروژې پلي کول دپاره خنډ لري سي په افغانستان خو دوی ته نه دی چې تا پرسته ته پېژنم یا تا ته مشکل لرم دوی دا مشکل جوړ کړی ده نو دوی په خپله دا حل کوي او دې ته زمینه مساعدېږي او هغه هېوادونه دې لاره کې غواړي خنډ جوړ کړي چون په اقتصادي چارو کې د دوی خپله ګټه وي یعنې مثال په توګه د بېلګې په توګه آزاد ته وغږېږو که پاکستان غواړي خنډ جوړ کړي دا مثلا افغان ترانس ته او دې ته مثلا یا هند ته یا ټاپي پروژې ته نور ته خو دی په دې پوهېږي چې دې کې ګټه ده او دی پکې شریک ده نو بنان بیا په دې لاره کې هغه خنډ نه جوړوي او نورو مسایلو کې سیالي کوي په دې هم پوهېږي چې سیالي کوه که منفي دا تاوان کې نو موجوده مثبت سیالي وکړي چې هغه بیا د موږ په ګټه ده چې وخت ما تشریح کړه چې توکي بازار کېږي هر څه به وړاندې ته به بولي کېږي آپشن نه به کېږي نو په دې کې به داوطلبۍ کې به خامخا هغه هر هېواد خپل هغې سیاست پټیټوي نو بیا به نو دا د افغانستان او د ملت په ګټه به هم وي او افغانستان به هم په سیمه کې سلامت اوسئ کې قدرمن مارید صاحب مارید صاحب د تاریخ په اوږدو کې که موږ کله جیر سو ځینې وختونه ډېرې ښې اړیکې افغانستان د منځنۍ اسیا هېوادونو هغه ایران چې په هغې وخت کې فارس یادېدلو ای خواته که بیا لاړ سو شام یادېدلو لوی شام چې اوس مهال په ډېرو هېوادونو باندې بدل سوی ده موږ ډېرې تاریخي اړیکې درلودلې افغانستان ته ډېر لوی احترام کېدلو هغه د ابو علي سینا څخه نیولې بیا تر نورو لویو پوهانو پورې همدارنګه د سمرقند بخارا او بلخ و قندار او همدارنګه غزنی و کابل دا هغه ځایونه وو چې د تمدن د لویو مرکزونو څخه حسابېدل هم د شعر په ژبه هم د ادبیاتو په ژبه او هم د دین او کلتور پر بنسټ باندې فکر کوو نن یو ځل بیا همغه وخت را رسېدلی ده چې افغانان پرته له ویزې تاشکند ته لاړ سي استانې ته لاړ سي الماتا ته لاړ سي تهران ته لاړ سي هغه استانبول او ترکیه او دغه هېوادونو خلک افغانستان ته پرته له ویزې راسي ګوره دغه د بشر تاریخ پیدایښت له آدم علیه السلام که موږ راواخلو له سوداګري سره تړلی و خپله د موږ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم سوداګري کوله سوداګري سره اوس به راسو د تاریخ د آریانایانو ته آریانویجه تقریبا 600 کاله مخکې له میلاده 600 کاله مخکې له میلاده آریانویجه نه چې کله د ایران دوی 4 طبقې وو په مترس له وخته راونیسو یو یې ورته برهما ویلې چې دا مذهبي وو یو یې تشري وو چې دا یې پوځیان وو یو یې ویسانا یا ویسا دا سوداګر وو سوداګري به بیا دلته څنګه شودر غلامان وو دا 4 دا 10 قبیلې وې دا په نوم به ډېر وخت په ځمځکه لکه پکتا سیوا بلنا لینا ویشانا او درو پرو بومبولو دا مختلف چې همدغه باعث ته چې نوت قبیله لاړله خدای ته یعنې چې اوس ایران ته وایي چې نومونه مختلف عراق و مثلا فارس و خاور هلته مادیان تمدن کې خدا سوداګر بله ډله پرو چې لاړله دراودین د هند سره په سره او جیس وله دا هم سوداګر وو بله ډله مولانا چې لاړله جرمني پورې دا هم سوداګر وو د ما خپله کوچان پاونده کوچان چې اوښان یې درلودل دوی تر استرالیا او تر ډېرو ځایو پورې تلل وړی و پنبې و ټغر و هغه وخت یو څه غالۍ و میوې دا به یې وړلې او همدغسې به کاروانونه راتلله دې خواته افغانستانه به تېرېدله یعنې موږ چې ډېر پخوا د برېښم لارې وې او نور لارې وې سوداګري وه
د بشر ژوند د سوداګرۍ امکان نه لري. دا یو مسله چې اوس هم دا دوام لري او کله چې انسان ژوند کوي راکړه واکړه ماهیت اقتصادي چې په اقتصاد د سیاست بینالمللي کې ورته وایي یو شی که چیرې تولیدېږي په یو هېواد کې هغه ځي نورو هېوادو ته دې ته ماهیت اقتصادي وایي. یعنې یو شی په یو ځای کې نه پاتې کېږي بل دنیا ته هم رسېږي د بلې دنیا ته راځي. بیا نو دې دنیا کې مثلا بعض انقلابونه وشوله خصوصا د وسفالي له پروتوکول سولې پروتوکول چې صلیبي جنګونه په 1688 کال کې له منځه ویوړل. بیا انقلاب صنعتي د فرانسې په 1989 کال کې راغی. دلته موټور منځته راغی ماشین منځته راغی خامو توکو ته اړتیا پیدا شوه. هغه د لښکر چې تللی بل هېواد لوټاوه زورور به ته مواد به ترې اخیستله یا مثلا دغه انرژي و هسې به ته دا بالاخره په دې راکړه واکړه به دا شوله په خام توکو چې تر ننه پورې په سکتور ډېرې خوا ده چې انرژي دوی پیدا کوي. دا یو مسله ډېره مهمه په اقتصاد او تجارت کې ده. افغانستان ډېره باغه نه وه. بله خبره لا نه زه وکړم د افغانستان چې جګړې وځه په نیابتي جګړې راغلې دا یو علت همدا و چې افغانستان تولیدي او صنعتي هېواد نه و. په وچه باندې تړلی هېواد و. موږ تړل سوي په محدود هېوادو لکه ایران او پاکستان و. اوسني حالت کې چې موږ له دغه نه خلاصي و دې مجبوریت نه او له دې مجبوریت نه په موږ ډېر فشارونه هم راغلي وو. تاسو یقین وکړئ چې اقتصادي خپلواکي به ترلاسه کوو. اقتصادي خپلواکي بل غټ معنا لري. زموږ به نه معدنونه داسې خام پاتې کېدل بې لاسولي پاتې کېدل نه به فقر راته فقر جګړه زېږوي فقر فساد جوړوي. دا به هم له منځه ته موږ به اړیکې جوړو کره مرکزي اسیا دا به پراخېږي. قرغیزستان و قزاقستان و آذربایجان و شرقي اروپا پورې دې خواته به د شرقي یا غربي څه ورته وایي اسیا پورې به مالیزیا او جاپان دې پورې به ځي. څومره چې راسپړل کېږي خام توکي نور هم زیاتېږي. کیفیت او ماهیت هویت څخه دنیا ګوري د دې خریداران یا پلورونکي زیاتېږي. درست. موږ به یو هېواد ته احتیاج نه یو. هغه هېواد به مجبور یې خپل توکي ارزانوي. موږ ته به په وړیا توګه راکوي تر هغه چې بل هېواد سره دا سیالي وکړي. یعنې په ټوله کې دغه راتګ د ازبکانو په لویه پیمانه موږ خو دلته وایو چې اصول شل سوداګر دي. نو غواړم چې 300 کسانو کوي چې دومره زیات یو غټ تعاون راغلی دا ډېر سیری ورکوي. د امنیت سیری ورکوي د ډیپلوماتیکو اړیکو سیری ورکوي د افغانانو د ښهتوب د کوربهتوب سیری ورکوي. دا سیری ورکوي چې افغانستان یو مطرح اقتصادي ستراتیژیک هېواد ده اړین هېواد ده. هېوادونه ورته اړتیا لري په خامو توکو چې افغانستان دا توکي لري دا هم زیری ورکوي. یعنې په ټوله کې که یو بارزښته عمل ده او د ده بیا تاکید کوم مدیریت یې تدابیر نیول تیاری ورته اړین ده. سلامت هستی که قدرمند مارید صاحب کور ودان سیاسی چاروپوش آقای قاری میرصاحب ابراهیم خیل صاحب به خانه دیپلمات آقای عزیز مارید صاحب نړۍ مننه کور مو ودان له تاسو څخه هم مننه. ښه چل